حاصلاتو ته یې خوښ خو بازار ته یې اندېښمن. دا د پکتیا د مڼو سږني حاصلات دي چې د بڼوالو په خبره د تیرو کلونو په پرتله یې سږني حاصلات ښه او له موسمي ناروغیو ژغورل شوي دي. د احمد ابا ولسوالۍ د مڼو یو تن بڼوال شمس احمدزی وایي چې د مڼو تولید زیات شوی خو مناسب بازار نه لري او له دې امله بڼوالو او بزګرانو ته کافي ګټه نه رسیږي. نوموړی په ګردیز کې د مڼو د معیاري پروسس مرکز او د جوس فابریکې جوړول اړین بولي. وایي که لوی او کوچنۍ سړې خونې جوړې شي نو د بزګرانو اساسي ستونزه به حل او هر وخت به وکولی شي چې خپل بیلابیل کرنیز محصولات پکې وساتي. نو د مڼو حاصلات چې دي سږکال یې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا سي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سږکال په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو. او دغه کوم مصارف چې موږ کوو هغه د کال په اخر کې موږ ته خپل مصارف هم نه باسي، دغه مڼې چې بازار ته وړاندې کوو. نو هیله مو دا ده چې موږ ته یو ښه مارکیټ پیدا سي او په دې عرصه کې تجاران ډېر کومک وکړي د پکتیا د بزګرانو سره په د مڼو په حساب باندې. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وایي چې د کرنیزو محصولاتو تولید ښه کېدو او زیاتېدو په اړه یې بڼوالو ته روزنه او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته کړې ده. حلیمزی د پکتیا مڼو ته د بازار موندنې ژمنه هم کوي. او د مارکیټ په اړه باندې سږکال د مڼو حاصلات مارکیټ ډېر ښه ده، ځکه چې یو څه سرطخانو کې دلته موږ ذخیره کوو او د مارکیټ تقاضا تر وخته پورې یعنې مارکیټ تقاضا وي هغلته بیا موږ ورته وړاندې کولی سو. او د مڼو حاصلات سږکال موږ چې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هېوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي. او سږکال مڼه هم ښه مڼه ده او صادرات هم ډېر روغ صادرات دي. په ورته مهال د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د پکتیا مڼې بېساري با کیفیته یادوي او پر خلکو غږ کوي چې له خپلو وطني میوو او تولید څخه ګټه پورته کړي. پکتیا مڼې چې دي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي. او له مسؤلو چارواکو مو هیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی باسلی ده هغومره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته پوره کړي. نو چې د پکتیا مڼې رنګ لري، خوند لري، رښتیا هم همداسې ده. دلته دا مڼې چې تاسو ګورئ واقعا چې خوږې مڼې دي، هم له رنګ له لحاظه ډېره ښایسته مڼه ده. نو که چېرته دې مڼو ته نړیوال بازار پیدا شي. د یادونې ده چې مرکز ګردیز، احمد ابا او زرمت ولسوالۍ پکتیا کې د مڼو د تولید لوی او عمده ځایونه شمیرل کیږي. حیران احمدزی، امید رادیو، پکتیا.